الرحمن الله دې مهربان ښوولی قرآن پیدا یې د انسان قوت یې دی ورکړی د خبرو د بیان که لمر ده که سپوږمۍ ده په نظم دی روان که ستوري دي که ونې سجدې که د سبحان آسمان یې ودرولی او میزان یې آویزان ونه کړی څه تیری په دغه تلې او میزان دا ومنئ په ځان انصاف کوئ په وزن کې نه تله کې تاوان هواره یې کړه ځمکه لپاره د مخلوق او د انسان په ځمکه کې میوې دي خرماوې خوږې دي نورې ډېرې ونې اغوستې یې څرمنې له پاڼو له دانو یې خوشبو کړی دی ریحان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان د خټو له خمیره یې جوړ کړی د انسان کودړي غوندې ځان د اور له سرو شغلو یې جوړ پیری په نوم د جان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان مولا دی د شرقینو د غربینو بې له شکه بې ګمان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان دوه لوی سمندرونه یې دي څنګ تر څنګ روان دوی نه سره ګډیږي او پرده یې د ترمیان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان راوځي له بحرونو مروارید او هم مرجان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان روانې په بحر کې بیړۍ د غره په شان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان دا څه چې دی موجود پناه کیدونکي دي دا ټول یوازې به وي پاتې بس الله عظیم شان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان سنبال چې په وجود دي که پاس دي په اسمان کې که په ځمکه کې موجود دي غوښتنه د هر کار کوي له ربه هر زمان الله وي هر ورځ په یوه کار کې په یو شان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان یا ډلو د پیریانو سره د انسانانو ډېر ژر به د روزګار شو موږ حساب ته په یو آن نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان پیریانو انسانانو که تاسې تښتېدلی شئ له پولو له بریدونو له ځمکې اسمانونو نو هله یې منډه واخلئ خو نه شئ تښتېدلی مګر وتښتئ په توان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان نازلې به پر تاسو کړمه سرې لمبې د اور له جوشه خوټېدلي ویلي میس کومک به مو یو بل ته سره ونه رسي هېڅ له ویرې به اخته بس ایله په ویر د ځان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان چې کله څیرې ویرې یو ناڅاپه شي اسمان چې ښکاري لکه ګل سرو لغړن یا تکه سره څرمن یا سره له جوشه تیل وي خوټېدونکي د ښوون پړقېږي له هیبت د لویې ویرې په طوفان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان په داسې یوه ورځ به د ګناه او د نقصان پوښتنه چرې نشي له پیري او له انسان دا ځکه چې اعلی ته د دوی هر څه دي عیان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان مجرم به په اسانه له څېرې پېژندل کیږي له پښو او له ویښتو به په هیبت شي آویزان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان هغوی چې په دنیا کې له دوزخه و منکر بس هغه مجرمان به وي دوزخ ته ور روان یوې خواته به اور وي بلې خواته جوش اوبو په منځ کې به وي ګیر د جوش اوبو او د نیران نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان خو چا چې د الله منلی امر او فرمان او ځان یې وساتلی له ګناه او له عصیان په برخه به یې شي دوه جنتونه عالیشان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان جنت کې به وي څانګې څانګې ونې د ښکلا له سیوري له میوو به یې خوند اخلي جنتیان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان
په دې دوو جنتونو کې به دوې چینې بهیږي د کیف ډکې اوبه به یې هر چیرې پیدا کیږي لذت او برکت به وي مودام پکې روان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان جنت کې به د هر ډول میوه جوړه جوړه وي خوږوالی به یې حس په دنیا نه وي کوم انسان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان تکیې به یې وهلې دوی به ناست وي په فرشونو استر یې د ورېښمو میوې چې زړه غواړي وررسیږي به په آن نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان مېرمنې د ښکلا قمر جمالې به پکې وي د ښکلیو حیاناکو سترګو والې به پکې وي پخوا به کوم پیري د دوی جمال نه وي لیدلی او نه به یې لمن ته لاس ورتیر وي د انسان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان دا ښکلې به ښکارېږي لکه لال او یا مرجان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان جزا د احسان بل څه نه مگر چې دا احسان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان له دې دوو جنتونو ستا نور هم د دوی په شان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان له ډېرې شینوالۍ نه به تک تور وي نمایان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان په دې دوو جنتونو کې به دوې چینې خوټېږي یو بل شان لذت به وي مدام پکې روان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان مدام به د میوو خرما انارو وي دوران نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان او هورې به پکې وي ښایسته د ګل په شان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان خیمو کې به وي هورو په حیا پټ کړی ځان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان چې نه به وي لمس کړی کوم پیري یا کوم انسان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان وڅنګ ته به یې ایښي وي ښایسته شنه بالښتونه په ښکلي فرش به ناستې وي په ډاډ په اطمینان نو کوم نعمت به وګڼئ درواغ د رب منان دی ډېر برکتي ستا د رب نوم عظیم شان څښتن دی د عزت او د جلال او د اکرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام